پاکستان کې د ډزو په پیښه کې 11 تنه مسافر وژل شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان د بلوچستان په نوشکی سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د پنجاب ایالات 9 اوسیدونکو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د نوشکی سیمې پولیسو ویلي چې پیښه له نوشکی ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې سلطاني سیمه کې رامنځته شوې ده. مسؤلین وایي د پاکستان پنجاب سیمې اوسیدونکو په یو بس موټر کې سفر کاوه چې له موټره ښکته کړل شوي او وروسته پرې ډزې شوي دي. پولیس وایي وسلوالو هغه موټر په یو غرنۍ سیمه کې درولی چې دغه وژل شوي کسان یې د بلوچستان له مرکز کوټې د ایران تفتان ته لیږدول. وژل شوي کسان د پنجاب منډې بهاودین او ځینو نورو سیمو اوسیدونکي وو. پولیس وایي وسلوالو پر بس ډزې کړي. بس یوه ژور ځای ته غورځېدلی چې له کبله یې 2 نور کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي.